السلام علیکم. خوشاله یم چې یو ځل بیا هم د ژوند کیسو خپرونو له لړۍ څخه د یوې بلې کیسې د خپرېدو وخت دی. خامزولو داسې شوي چې کوم وخت مو ځان تر نورو ملګرو لوړ او زورور درته ښکاره شوی وي. دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې نن نکلچی کار طوطي ته د بېځایه غرور په نوم یوه کیسه وایي. نو راځئ چې په ګډه یې واورو. اوهو ستړی مشې طوطي جانه. ستړی مشه هله نو زر دننه راځه، د باندې هوا سړه ده چې خدای مکړه ناروغ نشې. سمه ده که طوطي جانه چې باران درېدلی وای بیا به راغلی وې. اکا زه د باران درېدو په تمه په ځاله کې ناست وم، خو ونه مرغۍ مې څو ځله تر مخ تېره را تېره شوه. نو ما وویل باید وروښیم چې زه به باران کې الوتلی شم په باران کې. طوطي مرغۍ خو تیز او چالاکه ده، په باران کې الوتلی شي. اکا ته د هغې وړوکې تنه واړه واړه وزرونه وګوره، هغه له ما سره سیالي نشي کولی. سیالي هی طوطي پام کوه چې د زمري د بچي کانه در باندې ونشي. څه د زمري پر بچي څه شوي وو؟ زرشه کیسه راته ووایه، کیسه. سمه ده طوطي جانه، نو ښه راته غوږ شه. غوږ یم اکا، غوږ. د یوه کلي تر څنګ یو ښایسته او ګڼ ځنګل و چې رنګارنګ ونې، د اوبو ابشارونه او چینې پکې وې. په ځنګله کې ډول ډول حیواناتو خوشحاله ژوند کاوه. د ځنګله پاچا زمری هم په یاد ځنګله کې اوسېده. د زمري یو وړوکی بچی و چې ډېر په خپل زور و قوت مغرور و. یوه ورځ یې له ځان سره وویل چې خپل زور باید د ځنګله ټولو حیواناتو ته ور وښیي. اکا نو بیا خپل زور او قوت څنګه حیواناتو ته ورښوده؟ څنګه؟ طوطي د زمري بچی په ډېر غرور له کوره راووت. په یو شنه میدان کې د ګیدړې، بیزو او فیل بچیانو ساتیري کوله. د زمري بچی د هغوی خواته ورغی. ګیدړه ټوپ د ونې په ښاخ کې کلک بند دی، هله ور وخیځه، په ښورولو نه راغورځېږي. هیله خپله پسې وخیځه، زه ورخیځم. ګیدړه فیل کله ونې ته ختلی شي، زه ورخیځم. څوک ضرور نیسئ. بیزوګیه ته د دغسې کارونو لپاره ډېر ښه یې. اوهو زمرنګ زموږ خواته را روان دی. هو څنګه پروسه دی؟ د پاچا صاحب زویه دې خواته راشه، له موږ سره لوبه وکړه. هیله دا نو ساتیري ده چې تاسې کوئ، ځئ هسې خاورو مه دوړوئ. زمریه که توبازي نه خوښېږي ووایه چې کومه بله لوبه وکړو. ګیدړه زه د لوبو لپاره دلته نه یم راغلی. نو د څه لپاره راغلی یې؟ دلته ځکه راغلم چې وګورو څوک ډېر غښتلی دی. راشئ څوک له ما سره زور ازمایلو ته تیار دی؟ زه خو له تا سره زور نه شم ازمایلی، زه هم له تا سره سیالي نه شم کولی. زمریه زه زور در سره ازمایم، خو ووایه پر څه زور سره وازمایو؟ غېږه به سره ونیسو، که هر یو مو راچپه کړ هغه به بایللی وي، هغه بل به د ټولو مشر وي، ټول به یې خبره مني. سمه ده راځه نو چې سره معلومه یې کړو. راځه نو چې زور مې درته وښیم فیله. زه یو دوه درې وایم چې سیالي پیل شي. سمه ده. یو دوه درې. طوطي د فیل بچی خپل خرطوم د زمري د بچی تر پښه تاو کړ. چې زور یې ورسره وکړ د زمري بچی یې په ځمکه وویشت. نور باید ټول د فیل د بچي خبره ومني، هغه مشر شو، مشر. طوطي باید همداسې شوي وای، خو داسې ونه شول. د زمري بچی د فیل د بچی ګټنه قبوله نه کړه. ویل یې ځمکه لمده وه، پښه یې وښویېدله ځکه وغورځېده. د زمري بچی په غوسه له هغه ځایه لاړ.
بله ورځ د ګیدړې او بیزو بچیان د ویالې پر غاړه ناست ول چې د زمري بچی هم ورغی. زمریا دلته راشه، پښه دې په دغو اوبو کې ډوبه کړه، وګوره چې څنګه سړېږي. بیزوګیا پروخ تا ګیدړ ښه خوشحالي کوله. په تېر پسې مه ګرځه، اوس زموږ ملګری فلم راځي، ټول به یو ځای ساتیرې وکړو. ګیدړه نن به ته له ما سره سیالي کوې چې خپل زور درته وښیم. زمریا له زور ازمایلو تېر شه، راځه چې یو ځای ساتیرې وکړو. ومې ویل ساتیري نه کوم، ګیدړ به له ما سره سیالي کوي. اوس څه وکړم؟ زمري بچی به مې حدونه رامات کړي. ګیدړه له ځان سره مه بونګېږه، زور ازمایلو ته تیار شه. سمه ده، خو زه غېږه نه شم در سره نیولی. بله مسابقه به وکړو. ووایه هره مسابقه چې کوې در سره کوه مې. د هغه غونډۍ تر سره به منډه کړو، که هر یو زر ورسېده هلته به هغه سره کیسه رپوي، نو هغه به د سیالي ګټونکی وي. هغه دی فلم راغی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هیله ښه شو چې راغلې، نن بیا مسابقه ده. د چا مسابقه؟ ګیدړه تیار شه چې در وښیم. بیزوګیا ته یو دوه درې ووایه. سمه ده، یو دوه درې. له ما سره سیالي کوي. ګیدړ دومره شاته پاتې دی چې بیخي نه ښکاري. تر څو چې هغه رارسېږي دلته به لږ دمه وکړم، تر دیوانه لاندې به پرېوځم. دا ځل به خامخا د زمري بچی ګټي، د زمري بچی. توتی د زمري بچی خو ډیر مغرور وو، هلته قرار پرېوت، ستړی وو، بس ویده شو. ښه نو بیا څه وشول؟ څه وخت وروسته د زمري بچي سترګې رڼې کړې، زر یې د غونډۍ د سر په لور منډه کړه، خو چې هلته ورسېد ویې لیدل چې د ګیدړې بچی تر ده مخکې رسېدلی. ویې که د زمري بچي خو بیا سیالي وبایلله. هو توتی د زمري بچی ډیر خفه شو، څو ورځې له شرمه له کوره نه راوته، خو بیا هم ځان تر ټولو زورور ورته ښکارېده. څو ورځې وروسته د ځنګلۍ یوې ګوښې ته لاړ چې څوک یې ونه ویني. اوف په کور کې مې بیخي زړه ته تنګ و، اوس باید اوبه پیدا کړم. له چا به پوښتنه وکړم؟ کارغه دلته اوبه شته؟ هو شته، خو نږدې نه دي. مخامخ د غره خواته لاړ شه، هلته یو ډنډ دی. سمه ده. کارغه بدبخت لکه چې دروغ راته ویلي. بازه دلته اوبه چېرته دي؟ تږی یم. مخامخ د غره خواته لاړ شه، په څو دقیقو کې به د اوبو ډنډ ته ورسېږي. سمه ده. اوهو دا څومره لوی ډنډ دی، څه ښې رڼې اوبه لري. سم چې د ډنډ ځای ته ورکښته شم. دا په اوبو کې زما په شکل بل څوک دی، څنګه پت پت راته ګوري. ته څوک یې چې داسې پت پت راته ګورې؟ اوهو د خولې بیخي مې کوي. اوس به یې ور وښیم چې زه څوک یم، نو ناڅاپه به حمله ور باندې وکړم چې رانه ونتښتي. اکا د زمري پر بچي څه وشول؟ لکه چې هغه به زمري اوبو ته ور وغورځاوه. اوبو ته توتی جانه څه سر به دې خوږوم، هلته کوم بل زمری نه و. هغه څوک و چې د زمري د بچي پیښې کولې؟ پیښې توتی کله چې د زمري بچي غوښتل اوبه وڅښي، په اوبو کې یې خپل عکس ولید، فکر یې وکړ چې په اوبو کې کوم بل زمری دی. اکا نو هغه عکس چا و چې د زمري د بچي پیښې کولې؟ پیښې توتی هغه ډنډ د غره په لمنه کې و، کله چې به د زمري بچي چیغه کړه نو خپل غږ به یې په غره کې بیرته راغبرګ شو، خپل غږ به یې بیرته واورېده او فکر یې کاوه چې څوک د ده پیښې کوي. بس یو ناڅاپه یې په اوبو کې په خپل عکس حمله وکړه او ډنډ ته ور وغورځېده. ویه که نو بیا څه وشول بیا؟ توتی ډنډ ډېر ژور و، د زمري بچي ډېره هڅه وکړه چې له اوبو راوخیږي، خو نه کېده. اخیر یې پښې له یخه په اوبو کې بې حسه شوې.
د زمري بچی ډېر ناهیلی شو. وی بیچاره اکا بیا څه وشول څه؟ هی توتی، نور به دې څه سر در خوږوم. د زمري بچی تر غاړې په اوبو کې ډوب و. چیغې یې وهلې. په دې وخت کې د ګیدړې بچی چې له خپلو ملګرو سره هملته نږدې په چکر راغلی و له ملګرو څخه لږ وړاندې لاړ. د زمري د بچي غږ یې چې واورېد هغې خواته ورغی. د زمري د بچي په لیدو ډېر وارخطا شو. له ځانه سره یې وویل چې له ملګرو باید مرسته وغواړي. نو هوښیاري یې وکړه، یوې لوړې ونې ته وخوت. د بیزو او د فیل بچیانو ته یې ورنارې کړې چې مرسته وکړي. څه خبره ده ګیدړه؟ ولې داسې وارخطا کوکې وهې؟ ګیدړه داسې څه شوي دي چې دومره وارخطا یې؟ هغه مخامخ د اوبو ډنډ ته وګورئ. زمری په اوبو کې غورځېدلی. نږدې دی چې ډوب شي. هلئ راځئ چې راویې باسو. هلئ نو راځئ چې راویې باسو. موږ راغلو زمریه، تشویش مه کوه. ډېر ژور ډنډ دی، څنګه به مې در باسئ؟ هیڅ فکر مه کوه، یو کار کوو. زه د اوبو ډنډ ځای ته ورښکته کېږم. ګیدړه بیزوګیه تاسې ما کلک ونیسئ. سمه ده، خو ډېر نږدې به ورته چې ور ونه غورځېږې. که ور وغورځېدم لامبو مې زده ده، ورنه راوتلی شم. بیزوګیه ته د یو لاس په ونه پسې کلک ونیسه، بل لاس د ګیدړ ته ورکړه. ګیدړه ته زما لکۍ کلکه در ونیسه. سمه ده. هلئ زه ډنډ ته نږدې کېږم، کلک مې ونیسئ. بېغمه اوسه. زمریه هله لږ دې خوا راشه، زما خرطوم کلک ونیسه. سمه ده. دا دی. هلئ ټول په یو ځل زور کوو. زمریه خرطوم کلک ونیسه چې خوش یې نه کړې. سمه ده، دا دې ومینیو. دا دی. شکر چې له اوبو راووتم. شکر زمری چې په خیر بچ شوې. ښه شو چې ګیدړ موږ خبر کړو، که نه خدای مه کړه اوس به ډوب وې. زه تاسې ته ډېر شرمنده یم. زه به تل پر خپل زور مغرور وم. تاسې ته به مې د کمزورو فکر کوو، خو نن دا دی زما زور هېڅ و. که تاسې نه وای اوس به زه په اوبو کې ډوب وم. زمریه یاره په دې خبرو پسې مه ګرځه. اوس ورځه کور ته لاړ شه، چې ښه شي بیا به ټول یو ځای ساتلي کوو. په رښتیا هم چې بېځایه مغروري ګټه نه لري، ګټه. توتی څه له ځان سره بونګېږې؟ څه دې وویل؟ اکا اوس پوه شوم چې بېځایه غرور ښه کار نه دی. د زمري بچی پر خپله تېروتنه پوه شو. هو توتی، بېځایه غرور مو له ستونزو سره مخ کوي. اوس خو دې واورېدل چې د زمري بچی د خپل بېځایه غرور له امله څو ځله له ستونزو سره مخ شو. ممکن نه کول چې مرغۍ ته ځان کمزوري راته ښکارېدله. اکا زه دا کیسه خاروته وایم، خاروته. سمه ده توتی. اکا زه دې نه لاړم. د خدای په امان اکا. ورځه په مخه دې ښه شه. ګرانو همزولو، دا کیسه چې تاسې واورېده د افغانستان په تعلیمي موسسه کې محمد انور اندړ ژباړلې او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ زموږ راتلونکی.